او ای د مدینې منورې انصارو ستاسو دا نه ده خوښه چې خلک به ځان سره اوښان او ګډې چیلې کورونو ته بوځي او تاسو به ځان سره رسول الله مبارک کورونو ته بوځئ او چې د دواړو جهانو سردار مبارک دا خبره وکړه د مدینې منورې انصارو ګریکې او چغې وویل د الله رسول نم وی ګډې پکار دي نم چیلې پکار دي نم بالونه پکار دي زمونږ ته پکار یې موږ صرف په تا یریږو اوس د دواړو جهانو سردار مبارک څه چل وکړم چې کم غنیمتونه و چاله 100 ګړې ورکوه چاله 200 ورکوه چاله 100 اوښان ورکوه چاله 200 ورکوه رسول الله مبارک خو صحیح هغه مال غنیمت تقسیم که او د مدینې منورې چې کوم انصار ورسره تلي وو یو چیلی یو ګړی چاله ورنکاغویله ټول هغې خلکو باندې وویشل د مکې مکرمې په خلکو په هغې خلکو وویشل هغه چې کوم نوي مسلمانان شو په هغوی باندې وویشل صفوان ابن امیه چې هغه دا دومره ډېرې چیلی ورکړې هغه وی دا دونه چیلی څوک چاله ورکوي دا خو دا دونه سخا خو څوک نه کوي قسم دی دا د الله رښتونی پیغمبر دی هغه مسلمان شو او دې ته ویل کېږي مؤلفة القلوب دغې ته دا نوي مسلمانان شوي او د دواړو جهانو سردار مبارک اسلام سره هغه مینه زیاتوله نو مال غنیمت یې دوی له زیات ورکړه چې اسلام کې دا کلک شي د مدینې منورې یو څو نوجوانان کم عمره هلکانو یو څو کسانو د خولې نه یو خبره وخته یاره وی مال غنیمت ټول د خپل خاندان خلکو خو دغه له ورکه د مکې خلکو له ورکه او موږ له خو پکې یو شی هم رانه که او خالان کې زمونږ تورې اوس هم د هغوی په وینو باندې سرې دي اوس هم ورسره جنګ وکړه او موږ لیس هم رانه کړل ټول یې هغوی له ورکړل د دواړو جهانو سردار مبارک ته دا خبره ورسېده انصار ورته وایي تاسو څه ویلی دي وی د الله رسوله زمونږ چې کم مشران دي او د ری خاوندان دي که د خولې نه یې کړونج اوښکې او یو څو هلکانو کم عمرو دا خبره کړې ده چې د خپل مکې مکرمې خلکو له مال غنیمت ورکه موږ له پکې رانه که او خالان کې د اوس نوي مسلمانان شو زمونږ تورې اوس هم د دوی په وینو باندې سرې دي څاڅکي ته بیږي رسول الله مبارک ورته وی ټول انصار په یو ځای کې راجمع شئ باری به پکې څوک نه یو خیمه کې راجمع شي ټول انصار یو ځای کې راجمع شو د دواړو جهانو سردار مبارک وله راغی ورته وی د بل خانه وی د بل ځای کس ته کې شته وی د الله رسوله هېڅوک هم راکې د بل ځای نشته ټول د مدینې منورې یو زمونږ یو خورایې دی پکې چې هغه د مدینې منورې نه دی هغه د بل ځای دی د دواړو جهانو د سردار مبارک نیا دا د مدینې منورې وه نو پاک پیغمبر مبارک د انصارو خورایې کېده نو ورته یې وی چې د الله رسوله ته پکې د مکې ته زمونږ خورایې نو ټول د مدینې یو رسول الله مبارک ورته یې خورایې هم د قوم دی وی تاسو څه ویلی دی وی د الله رسوله موږ هېڅ هم نه دی ویلی یو څو هلکانانو دا خبره وکړه چې یاره د مکې خلکو له مال غنیمت ورکه موږ له پکې رانه که حالان کې زمونږ تورې اوس هم د هغوی په وینو باندې سرې دي د دواړو جهانو سردار مبارک ورته څه وایي ورته وی ای د مدینې خلکو تاسو مشرکان نه وی رب العالمین زما په لاس باندې تاسو ته هدایت وکړ اسلام یې درله درکړ هغوی وی بلکل د الله رسوله په موږ باندې د الله او د رسول الله ډېر لوی احسان دی بیا ورته د دواړو جهانو سردار مبارک وی تاسو د یو بل دشمنان نه وی اوس او حضرت چې یو بل بم وجل او زما په لاس باندې رب العالمین چې زه در وستم الله د یو بل رونه وګرځولی وی بلکل د الله رسوله په موږ باندې د الله د رسول او د الله ډېر لوی احسان دی د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وی تاسو غریبانان او فقیران نه وی تاسو د مال نه کنګال نه وی زما په لاس باندې الله مالونه درکړل وی بلکل د الله رسوله په موږ باندې د الله او د رسول الله مبارک ډېر لوی احسان دی څونه ښکلی جواب ورکوي بیا ورته د دواړو جهانو سردار مبارک څه وی تاسو داسې ولې ماته ونه وی دا جواب هم ولې رانه که چې د الله رسوله د مکې خلکو له تکذیب وکړه په کاڼو باندې وویشتې وینې در نو بیولې او د الله رسوله منګه دې تصدیق وکړه دا هم راته ولې ونه وی دا هم راته ولې ونه وی چې ځای د بل ځای کې نو او منګه دله ټکانه درکړه دا دې ولې ونه وی دا هم راته ولې ونه وی په جواب کې
او دام راته ولیونوی چې تا سره خو هم څه نو او موږ له رالی او ته مالدار شوې دا خبره هم راته ولې ونه کړه دا به ویلي که نه څومره ښکلې خبره وکړه دا یې ورته وښول چې ګورې هلته مې خلکو تکذیب کړی تاسو مې تصدیق کړی ټیکانه مې نه وه تاسو راله ټیکانه راکړه او بیا ورته د دواړو جهانو سردار مبارک څه وایي وایي د مکې خلکو له مې مال ورکه په دې وجه مې ورکه چې نوي مسلمانان شو زړه کې اسلام او ایمان کلک نو ما ویې پرېږده چې دا په زړه کې مضبوط شي او تاسو ما ته معلوم یې چې کرو سوچه مسلمانان یې تاسو په مال باندې نظر نشته او ای د مدینې منورې انصارو ستاسو دا نه ده خوښه چې خلک به ځان سره اوښان او ګډې چیلې کورونو ته بوځي او تاسو به ځان سره رسول الله مبارک کورونو ته بوځئ خو چې د دواړو جهانو سردار مبارک دا خبره وکړه د مدینې منورې انصارو ګریکې او چغې وویل د الله رسول نم وایي ګډې پکار دي نم چیلې پکار دي نم بالونه پکار دي زموږ ته پکار یې موږ صرف پتا یریږو یہ پتا باندې الله په خپل وطن فتح که موږ نه چېرته په مکه کې پاتې نشي موږ نه ته جدا نشي هغه به څه جمدونې چې زموږ پتا باندې نظر نه لګي الله رسول اسم زموږ نه دي پکار زموږ ته پکار یې بس موږ په دې راضي یو په دې تقسیم بیا ورته رسول الله مبارک څه وایي وایي چې دا ټول خلک په یو لار او په یو دره رواني انصار په بله دره باندې رواني زه به انصارو کې روانې مغوي سره به ځم او که الله هجرت زما په تقدیر کې نه وي لیکلی زه به په مدینه منوره کې پیدا شویم ای انصارو خلک به زیاتیږي او تاسو به کمیږي که تاسو باندې چا زیاتې وکړه تاسو به صبر کوئ زه به د قیامت پر ورځ د محشر په میدان د حوض کوثر په غاړه انصارو ستاسو استقبال ته ولاړې د مدینې منورې انصار څه خوش قسمته خلک دي ډېر زیات یې وژړل د الله رسوله بس چې ته موږ سره لاړ شې د دې نه زموږ دپاره غټه خوشحالي بله نشته زموږ ښکلی پاک پیغمبر وار خشته اخلاق پستې خبرې داسې خبرې د انسان زړه په لاس کې واله او د مدینې منورې انصار خوش قسمته خلک دي دومره بختور خلق چې رب العالمین ولا امام الانبیاء دا هغې ځای ته رسول الله مبارک ولالته بوت بیا د دواړو جهانو سردار مبارک تقریبا څه 2.5 میاشتې یا 2 میاشتې 14 ورځې هلته تېرې کړې خو د دواړو جهانو سردار مبارک هلته اقامت نیت نه دی کړی یو سړی چې یو ځای ته په سفر باندې لاړ شي او د 15 ورځو د استوګنې نیت وکړي چې دلته 15 ورځې پاتې یم بیا به دې سفرانه مونځ کوي او رسول الله مبارک به وی چې کې وی به ما د مکې مکرمې نه د الله په حکم هجرت کړی دی یو ځل مې مکه مکرمه پرېښې ده دې ځای کې بس نن ورځې اقامت نه کوم